السلام علیکم ګران دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ به یې. له هر څه نه مخکې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، همدغه سور بټن چې وینئ دغه وکیکئ او په څنګ کې دا زنګولې بټن هم وکیکئ، آل انتخاب کړئ تر دې چې زموږ نورې ویډیوګانې تر تاسو ژر در ورسیږي. نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او اوس به راسو ویډیو به شروع کړو. السلام علیکم ګران دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ به یې. عبدالمتین سروری یم او غواړم تاسو ته د مایکروسافټ ورډ درس وړاندې کړم، البته لمړی درس. نو خدای دې وکړي چې جوړ او روغ به یې. وربسو مایکروسافټ ورډ به خلاص کړو. مایکروسافټ ورډ 2014 نسخه یې ده، د 2014 کال نسخه تاسو ته خلاصوو. ښه ګران دوستانو، نو په مایکروسافټ ورډ کې کومې برخې لرو، څه کارونه کوي او دا ظاهري کوم منیوګانې، کوم بټنونه چې وینو، نو اول به دا وګورو او د دغو نومونه به زده کړو چې دا څه شی دی او څه کارونه کوي. نو راځو اول دغه پورتنۍ برخه چې کوم اوس لیکلی ده ډوکومنټ 1، دغو ته څه شی وایي؟ دغو ته موږ تاسې وایو ټایټل بار. نو دغه ډوکومنټ 1 چې اوس کوم ده، کله چې دغه فایل موږ سیو کړو، ثبت یې کړو، نو د دغه ډوکومنټ 1 په ځای باندې به هغه نوم چې کوم موږ ورکړی وي دې فایل ته، همهغه به موږ ته په دې ځای کې وښیي. او وروسته له هغو نه چې لرو کنټرول بټن لرو، چې کنټرول بټن همدغه پورته دی چې ټول یې پېژنو. موږ هر هغه صفحه یا برنامه یا هر څه چې موږ خلاص وي بندوی سو، او رسټور ډاون چې لیکلی ده داسې وړکی کېږي او بیرته یې میکسیمایز چې ورته وایي بیرته غټېږي، او دې ته هم موږ وایو مینیمایز چې کښته کوي او بیرته یې پورته کوي. او همداسې دا ده ریبوان. نو وروسته له دې نه راځو او کیک اکسس ټول بار چې دا دغې برخې ته ویل کېږي، همدې برخې ته ویل کېږي چې په دغو کې سیو ده، یعنې کوم فایل چې موږ سیو کوو او بیرته مخکنۍ برخې ته ګرځېدا ده. او له هغه وروسته دغه کوم له دغو نه اضافه کوی یم چې لکه وفین ده، نیویو ده، اوس دغه ما یو کې اضافه کړی، بیرته غواړم کم یې کړمه. نو دا ټول شیان دلته موږ ته څنګه کېږي؟ اضافه کېږي. او وروسته له هغو نه منیو بار ده. منیو بار کې موږ تاسې کوی، او له هغه وروسته موږ څه شی لرو؟ منیو بار لرو. نو دغې برخې ته چې هم د انسرټ ده او دغه نور ټول څه چې وینو دغو ته څه وایو؟ منیو بار وایو. او له دغو نه وروسته بیا څه شی لرو موږ؟ سټنډرډ بار چې کوم ده، دغو ټولو ته موږ څه وایو؟ سټنډرډ بار دغو ټولو ته ویلی سو. او له هغو نه وروسته رولر یعنې خطکش چې کوم دلته هم موږ وینو او په چپ طرف کې هم وینو. نو دا خطکش ده. پورتنۍ برخې ته هارزنټل ویل کېږي او دغو څنګ برخې ته یې څه ویل کېږي؟ اورټیکل ویل کېږي. او بل لرو موږ سکرول بار. سکرول بار چې ده هغه موږ ته اوس څنګه ده نه معلومېږي. ښه معلومېږي، په دغو یو څنګ کې موږ ته دغه معلومېږي چې دغه صفحه کښته او پورته ورباندې بیوی سو. او په کوزه برخه کې موږ تاسو ته هغه وخت فعالېږي چې کوم وخت څنګه وي دا صفحه موږ غټه کړو، یو وار به یې غټه کړو دا صفحه چې موږ ته هغه هم څنګه چې راسي. ګوره دلته هم سکرول بار اوس موږ ته فعال سو او موږ کولی صفحه یوې خوا او بلې خوا بوځو.
او دغه پورته او کته بوځو. نو اوس بیرته راځو عادي حالت ته چې عادي حالت څو وله 100% 98 همدغه ځای کې موږ 100% عادي حالت ته راوګرځېدو. او بل موږ لرو چې لرو سټاټس بار. سټاټس بار څه ده؟ هغه موږ دغه کوزې برخې ته دغو ته موږ ویلی سو. نو دلته موږ که هر څو صفحې ولرو، که 100 صفحې ولرو، اضافه ولرو، 100 ولرو، نو دغو ځای کې به موږ ته څه شی وښیي؟ اوس راته لیکي پیج 1 of 1 یعنې یوه صفحه تر یوې صفحې پورې موږ اضافه نه لرو. او څه شی ده؟ 0 words یعنې 0 لغاته موږ دې صفحه کې لرو. او په کومه ژبه باندې دا صفحه فعلا آماده سوې ده چې لیکنه ورباندې وسي؟ انګلیش باندې. نو زه کم تغیرات پکې راولم چې تاسې څنګه سئ ورته متوجه سئ. صفحه خو یو ته یو ده، دا خو صحیح سو. نو زه دلته لیکمه پښتو کې لیکم عبدالمتین سروری. نو موږ به وګورو چې څه شی سو. دلته یې ولیکل 2 words چې سو 2 لغاته په دې صفحه کې موجود سو. هغه په کومه ژبه لیکل سوي دي؟ پښتو. هغه په پښتو ژبه باندې لیکل سوي دي. نو لغات ګوره کوم چې فاصله ولري هغو ته یو لغات ویل کېږي. دا یو لغات سو او دغه هم څه شی سو؟ بل لغات سو. عبدالمتین سروری. نو دغه هم دغه برخې سوې. او وروسته له هغو موږ تاسو چې لرو ښه نو ورد پروګرام چې ده استعمالیږي د وړو او غټو کارو لپاره. واړه هغه دي چې یو څوک یو معمولي پرنټ هم کوي، یو ښایسته لیکنه کوي، نو په ورد کې لیکلی سي او هغه چاپوی سي په خپل دوکان یا خپل دوکان په مخه یا تبلیغاتو لپاره یو بازار کې یا ورقې سریښوي، نو د هغو لپاره هم استعمالي. او ان تر کتاب لیکلو پورې هم خلک استعمالوي، ځکه کتاب هم کتاب لیکل چې کومې ضرورتونه ورته پکې وي او هغه ټول په ورد کې مایکروسافټ ورد کې موجود دي سته. نو ډېر خلک یې د کتاب لیکلو لپاره هم استعمالوي، حتی تر وړو وړو کارو او تر غټو غټو کارو پورې مایکروسافټ ورد کار ورکوي. او ښه دلته به ځینو لیکنو ته راسو چې موږ تاسې ورته متوجه سو. لکه لیکم دلته یوه لحظه. ښه احمد محمد مثلا زه دا لیکم چې ښه نو دلته اوس احمد خو احمد سو صحیح ده، ما ولیکل محمد. نو دلته دا سور خط موږ تاسې بیخ کې راغی، نو دا د څه په معنا ده؟ دغه موږ تاسې کوم ډکشنري چې په مایکروسافټ ورد کې په داخل کې جای په جای سوې ده، نو هغه موږ ته وایي چې دغه لغات تاسې ولیکئ اشتباه ده یا غلط ده، یا موږ ته مشوره راکوي چې تاسې وګورئ کیدای شي دغه لغات تاسې اشتباه یا غلط لیکلی وي. نو څنګه به کوو؟ ورباندې به چپ کلیک وکړو، موږ ته څه شی وایي؟ محمد. ګوره محمد داسې سپیلنګ کې فرق ده او موږ ته دا مشوره راکوي، دا راکوي، دا راکوي. دا ټول لغاتونه څنګه دي؟ په ډکشنري د مایکروسافټ ورد کې ذخیره دي او سته. نو که چېرته موږ هغه غلط لیکلی وي دا به ورباندې وکیږو. ګوره چې سور خط هم ورک سو او موږ ته لیکل سم راغله، سم سو. دغه یو او ډېر نومونه لکه زه اوس لیکمه متین. ښه دا هم په ډکشنري کې سته، ځکه متین هم یو لغات د انګلیسي کیدای سي. او بل لیکم مثلا ښه او که یې داسې ولیکمه ښه که داسې ولیکم بیا موږ ته وویل چې دغه سپیلنګ چې ده دغه ته غلط وکړه، نو بیا سور خط راکړه. موږ دلته بل کار هم کولی سو.
نو که غواړو موږ په دې نوم دا رقم سروری ولیکو، صحیح ده، یا ډېر داسې پښتو نومونه دي یا فارسي نومونه دي چې موږ تاسې لیکو سم دي، مګر دلته بیا هم سور خط په بیخ کې راځي. نو د هغو لپاره به څه کار کوو؟ دلته به ورباندې ښی کلیک وکړو او رابسو ایګنور آل. نو که دا ورباندې وکیږو هم دا سور خط موږ ته ورکیږي، ځکه که موږ یو صفحه کې دا سور خط ولرو نو هغه ډېر نامنظم ښکارېږي او کیدای شي ځینو دوستانو ته خوند ورنه کړي. نو دا سور خط به موږ څنګه کړو؟ لرې کړو، لکه څنګه چې اوس لرې سو. نو دا به په دې رقم لرې سي. او که غواړئ تاسې جوار بیرته شاته وګرځم، بیرته دې ته راسم، او که وغواړئ چې دغه نوم د تا سیستم هم ده خو تاسې ته بیخ کې سور خط درکوي، نو د همیش لپاره ورته وایو چې دغه نوم تاسې په ډکشنري کې درسره ثبت کړئ. البته په دغو مایکروسافټ ورډ کوم چې تاسې په سیستم باندې نصب ده، نو تر هغه وخته چې تاسو وینډوز وي او دغه مایکروسافټ ورډ د تاسو انسټال وي، نو تاسې ته به څنګه کوي؟ دغه نوم په سور خط کې نه راولي، ځکه هغه به په دې ډکشنري کې ثبت شوی وي. که کله تاسې ډکشنري څنګه سوه، مطلب وینډوز مو خراب سه، نوی سه او مایکروسافټ ورډ هم له سره انسټال کړه، نو بیا به دا خبره له سره وي. بیا به تاسې دا څنګه کوئ؟ په ډکشنري کې ثبتوئ. د ثبتولو لارې کومه ده؟ راځو ورباندې ښی کلیک کوو او ورته وایو اډ ټو ډکشنري. موږ ورته وایو دا تا په ډکشنري کې درسره ثبت کړه ورورنه، دا ثبت کړه چې موږ کله لیکنه کوو او موږ ته په سور خط کې رانسي، ځکه دغه سپیل زموږ صحیح ده. نو هغه به په دې رقم باندې خط هم لرې سي. او په آینده کې که موږ په راتلونکي کې موږ سروري ولیکو، ډېر امکان یې دا ده چې موږ ته څنګه کړي؟ سور خط رانه کړي، لکه څنګه چې اوس رانه کړه، په ډکشنري کې ثبت سوه. او بل څه ده، موږ لرو څه شی لرو؟ نو دوستانو راځو شروع کوي له هم نه چې دا څه کارونه کوي. نو دلته لیکم زه یو څه، مطلب عبدالدین سروري. ښه، دا مې ولیکل. نو دا څنګه کوم؟ سلیکټ کوم، چې کله سلیکټ څه انتخاب څه، نو وروسته له هغو څنګه کیږي؟ نو چې کله سلیکټ څه او غواړم دا کټ کړم، کټ یعنې یو مخ ایسته کول د دې ځایه کټ سو، او زه ورته وایم دا بیرته مطلب دلته یا بله صفحه کې هر ځای چې وي څنګه که بیرته ماته پیسټ که. کټ سوی خو نو دا بټن تیار فعال ده او دا اوکې کوم، نو موږ ته یې له دغو ځایه راوړ، په دې کوز ځای کې پیسټ که. دا یوه خبره. او بل ورته وایم کوپي، دا کافي که له دې ځایه هم دلته پاته سي او هم غواړم بل ځای کې پیسټ کړم، نو بیا به راسو دا بټن به اوکې کړو. ګوره چې دوه ځایه پاته سو. نو دا یې په دې ترتیب. او که وغواړو چې دغه نه یو بل جوړ کړو فورمټ پرنټر، نو دا به ووایو او څنګه به وکړو؟ دې کې ولې کار نه کوي؟ خیر دغو باندې به کار وکړو. او وروسته له هغو نه راځو موږ څه شی لرو چې سلیکټ باید سي، او وروسته له هغو نه راځو فونټ ورته انتخاب کړو. هر کوم فونټ چې موږ ولرو په کمپیوټر کې هماغه فونټ موږ ته کار کوي. لکه ګوره چې تغییر یې وکړو او بل غواړو بولډ ډبلوي خط راته دا فونټ له ځایه بولډ درلودو، نو ځکه بولډ پکې معلوم نه سو، غواړم دا بلکې بولډ تاسو ته وښایم. ګوره بولډ
او پسې دغه راځمه ایټالیکس ورته وایي خط کږوي او دغسې ده بیخ ته یې انډرلاین چې راځي بیخ ته یو خط اچوي موږ ته په دې رقم باندې او دغه په مابین باندې یو خط اچوي په دې رقم باندې او وروسته له هغو نه که موږ وغواړو چې مثلا دغه ده 22 موږ لرو او موږ ورته وایو دغه یو حرف یې ماته څنګه که کته وړ که ګوره په دې ډول باندې یو یې غټ پاته سو یو یې وړ سو په بل طریقه په بل لار باندې موږ دا کار نسو کوی که یې وکړو هم خو مقصد دلته ښه راځي په دې رقم باندې وړ که او بل ځای زه لیکم بیا 555 خاص 550 او دغه کې ورته وایم چې دا یو حرف یې ماته پورته وړ که لکه ګوره د 22 کته وړ که او دې 550 پورته وړکی که دا په دې رقم باندې او ورته وایم د دې ټولو سایز کوم چې ده دا غټ که موږ ته 28 هر څو پورې که وغواړو موږ 28 انتخابوو او وروسته له هغه نه په دغو دوو بټنو باندې هم کولی شو کوم چې سلیکټ سي نو غټوی او وړکی کولی شي سایز ته یې فرق ورکولی شي وروسته له هغه نه دغه افیکټونه لرو چې افیکټ ګورو چې دلته سلیکټ کړم څو چې موږ ته معلوم شي څه تغیرات پکې راځي ګورو قسمه تغیرات پکې راغله غواړم دغه فونټ او غټ کړم چې څو ښه معلوم شي او بیا راځو افیکټونه ګورو په دې رقم ښایسته افیکټونه پکې شته او دلته رنګونه موږ ورته ګورو چې رنګونه تغیر کوي دې ځای رنګونه بدلولی شو او له دې ځایه هم دا سټایلونه دي هر رقم سټایل چې وغواړو سوری لري او له دې نه هم قسمه لکه په اوبو کې چې ښکاره شي داسې سوري لري او په دې کې هم کولی شئ تاسې تست ورباندې وکړئ کوم رقم چې ښه خوښېده همهغه ورته وټاکئ ښه دغه دی او دا افیکټ شو او بل راځو ښه یو کار بل هم ده دغه زه سلیکټ کوم ټول ټاکم انتخابوم یې او دغه وایو دغو ته چې وایي چینج ښه دلته راځو دلته موږ ته وایي چې تاسې که دا ورته وټاکو موږ د ټول لغات اولنی حرف غټ راته ټاکي ګوره چې ای غټ وټاکه نور ټول واړه شو په وړو حروفو باندې راغله او که ورته ووایو چې څنګه یې که اولنی یې وړ که او ښه نه ټول وړ که ټول مکمل په وړو حروفو باندې راغله او بیا ورته وایو ټول غټ که ټول په غټو حروفو باندې راغله او که بیا ورته وایو چې څنګه یې که د هر لغات د سر حرف غټ که لکه ای ده ام ده او اس ده ګورو ورته دلته دا حرف غټ شو دا دلته دا غټ شو او دلته هم دا حرف غټ شو وروسته او که ورته ووایو چې د ټول د هر لغات اولنی حرف وړکی که په دې رقم دا وړ شو ام وړ شو او اس وړ شو په دې رقم باندې دا کار کوي وروسته له هغو راځو موږ تاسې ښه نو دا هم څه شی ده ځینې ژبو کې استعمالیږي چې ډېر خلک یو ځای څوک پې ټاکي خو معمول پیشفرض دا زیړ رنګ ده که څوک وغواړي چې بل رنګ ورته وټاکي بل رنګ باندې کې هم کوی شي په دې رقم باندې خو پیشفرض چې ده خلک ډېر څنګه کوي زیړ رنګ په دې کې استفاده کوي څو هغه ځای ورباندې مشخص او معلوم کړي ښه او له دې وروسته که موږ دلته یو څه ولیکو ته غواړم ولیکم عبدالمتین
سروری. دغه ولې داسې څه ځکه دا مخکې پر مټ پاته و، هغه پر مټ د دوسې ده پاته ده، پورته وړ حرف وړکی سر که ټول سلیکټ کړو او دلته ورته ووایو چې څنګه یې کړه زموږ کار په دې رقم راته وکړه. نه دا خو نه و، هغه هم دلته کار وکړه په دې ځای کې ګورو چې بېرته سم سم. نو که اوس ورته ووایو چې دغه خو پیش فرض همغه که او دلته راشه زموږ د لیکنې رنګ راته څنګه که بل رنګ وټاکه. دلته باید سلیکټ سي او خبره دا ده چې باید سلیکټ سي او دلته راشي رنګ موږ ورته وټاکو، دا رنګ مو وټاکه. دلته د نوشتې رنګ ټاکل کېږي. نو دوستانو دغه هم د دې لپاره کوم لیکنه چې چیرې سوې وي هغه څنګه کوي پاکوي. ګورو چې نوشته موږ ته څنګه کوي پاکوي. هغه یا کوم په سټایلونه چې ورکول سوي وي یا افیکټونه ورکول سوي وي هغه څنګه کوي بین وړي او راځي عادي حالت یې راګرځوي. نو دوستان دا ویډیو تر دې ځایه وه، تر راتلونکي درس مو په الله سپارم او د موږ چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو هم لایک کړئ، له دوستانو سره شریکې کړئ او کومنټونه موږ ته ولیکئ، خپل نظرونه هم راته ولیکئ. نو تر بلې ویډیو په الله سپارم، د خدای په امان، الله مو مل شه.